ماریانا ټرنچ د سمندر تر ټولو ژوره کشف شوې برخه ده چې ژوروالی 11,000 متره دی. د دې ځای کشف نړۍ حیرانه کړه ځکه انسان د سمندر داسې ژورو ته رسیدلی و چې هلته بشپړ تیاره وه او د اوبو فشار تر 14,000 PSL پورې رسیده چې د عادي فشار څخه 1000 چنده زیاته ده. دا فشار دومره قوي دی چې هر ډول شی حتی د مرمۍ ضد موټر هم په څو شیبو کې له منځه وړلی شي. خو تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې د دې سخت فشار او تیارو باوجود هلته ژوند شته. تر اوسه په ماریانا ټرنچ کې نږدې 15,000 بیلابیل ژوي لیدل شوي چې ځینې یوازې همدلته پیدا کیږي. ځینې خلک باور لري چې د سمندر په دې ژورو کې یوه بله پټه نړۍ هم شته. ان ځینې نظریې وایي چې د نړۍ تر ټولو لوی او خطرناک شارک میګالډون ښایي لا هم د همدې ژورو په تیارو کې ژوندی وي. د سمندر له سطحې 2 کیلومتره ښکته د لمر رڼا په بشپړ ډول ختمیږي او سمندر توره تیاره کیږي.